په مرموزه توګه د ډاکټر انور الحق جبارخیل وژنه. طالبان د پیښې څرنګوالی څیړو. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ وایي ډاکټر انور الحق جبارخیل 2 ورځې مخکې په کابل کې د نامعلومه وسلوال لخوا وژل شوی و. 2 ورځې مخکې د کابل په باګرامۍ ولسوالۍ کې د یو افغان ډاکټر انور الحق جبارخیل جسد د هغه په موټر کې وموندل شو. د کورنۍ یو غړي د نوم د نه ښودو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل وژونکو یې هڅه کړې وه چې سر یې پرې کړي، خو سره له دې چې د مرمۍ او د سټ له لورې پرې چړې کش شوې وې سر یې له بدنه نه و جلا شوی. دغه کس زیاتوي ډاکټر جبارخیل په سینه د مرمۍ هم ویشتل شوی و. د طالبانو په مشرۍ د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادۍ راډیو ته وویل دوی د انور الحق جبارخیل جسد د باګرامۍ ولسوالۍ اړوند سید جمال الدین ښارګوټو کې وموند او عدلي طب ته یې ولېږه.